cost price rate د درې وانو یو مطلب دی قیمت. آیا تاسو د دې په منځ کې ډیفرنس پیژنئ؟ نه. نو بالکل دا ویډیو هم ستاسو لپاره ده ځکه چې په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د کاست پرایس د ریټ په باره کې په ډیټیل سره وایو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کاست هم وایي قیمت ته، پرایس هم وایي قیمت ته او ریټ هم وایي قیمت ته. نو په دیو کې ډیفرنس څه دی او د دیو مطلب او مقصد څه دی. نو راځئ چې ون بای ون باندې دا زده کړو. اول له ټوله مخکې کاست. د کاست مطلب دی قیمت، خو د کاست نه کوم مراد دی، یعنی د کاست نه کوم قیمت مراد دی. کاست د کاست مطلب دی قیمت، یعنی په اسانو په لنډو الفاظو کې کله چې د یو چیز کمباینلی کوم قیمت وي دغه ته کاست ویلی شي. لکه څنګه راځئ تاسو پې زه پوهه کوم. لکه فار ایگزامپل ته یو دکاندار یې، فار ایگزامپل ته ما دکاندار کړې او ته لاړې یو بیل دې جوړ کړو، لاړې بازار ته مارکیټ ته سودا راوړې او تا یو بیل جوړ کړو. په دې بیل کې د هر یو چیز ځان له قیمت دی. لکه فار ایگزامپل تا چینی، غوړي، اوړه وغیره واغسته، نو د دې هر یو ځان له قیمت دی. د چینی ځان له دی، د اوړو ځان له دی. د دې ټولو چې کوم قیمت دی دغه ته کمباینلی کاست وایي، یعنی په هغه بیل کې اخره کې لیکلی ټوټل، دغه ټوټل قیمت ته کاست وایي. یعنی په لنډو الفاظو کې د کاست مطلب دی کل ملا کر قیمت، د یو چیز کل ملا کر قیمت ته کاست وایي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې په اخره کې تاسو ته موږ یو ټیپ درکړی دی کوم په مدد سره چې تاسو دا درې ونو په منځ کې ډیفرنس هم پیژندلی شئ او په ډیر اسانه به ستاسو یاد شي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د کوست مطلب دی قیمت. کوم قیمت؟ نو د کوست مطلب دی کل ملا کر قیمت، د یو شیز ټوټل قیمت ته کوست ویلی شي. مخکې به موږ تاسو پوهه کوو، صرف یې تاسو اول دا ډیفینیشن یعنی لږ پیژندګلو وکړئ، د په منځ کې ډیفرنس پیژنو او بیا په اخره کې تاسو ته موږ یو ټریک درکوو د کوم په مدد سره چې ستاسو ډیر ښه یاد شي. پرایس. د پرایس هم مطلب دی قیمت. پرایس اول دا خبره پایس ساتي، اکثر کسان وایي پرایز، خو دا پرایز نه دی. که چېرې ته لاړ شي یو مارکیټ ته او ته ووایې چې د دې فلاني چیز پرایز څه دی، نو دا بالکل غلط دی ځکه چې دا پرایز نه دی، دا دی پرایس. پرایس پرایس د پرایز چې کله ته ویې پرایز نو د دې مطلب دا شو انعام. د پرایز مطلب دی انعام، ایوارډ. خو د پرایس د پرایس مطلب دی قیمت. زما امید دی چې په دې خو به تاسو پوه شوي. د پرایس هم مطلب دی قیمت، د کوست هم مطلب و قیمت. نو د پرایس او د کوست دوی په منځ کې ډیفرنس دی. نو د پرایس مطلب دی هغه قیمت کم چې فکس وي، یعنی فکس پرایس ته پرایس وایي، یعنی هغه قیمت کم چې فکس وي د مخکې نه، نو دغه قیمت ته پرایس وایي. پرایس مطلب دی د یو چیز فکس قیمت ته پرایس وایي او پرایس تاسو داسې هم ډیفاین کولی شئ. کاست پلس پرافیټ ته پرایس وایي، یعنی هغه کاست، هغه قیمت او ورسره پرافیټ کومه ګټه چې ده، کومه چې تا وکړه، نو دغه ته کمباینلی دواړو ته پرایس وایي. لکه فار ایگزامپل ته یو دکاندار یې، تا په 850 روپۍ باندې فار ایگزامپل یو چیز واغېستو، نو کسټمر راغلی، نو کسټمر ستا نه تپوس وکړي چې دا فلانی چیز تا سره شته، نو تا ورته وویل چې یس شته، نو ته به دغه دا چیز خو په 850 بیرته نه ورکوې که نه، ځکه چې تا راولی د پرافټ دپاره، د ګټې دپاره، د پیدې دپاره. نو ته فار ایگزامپل تا دغه کس ته دغه په 900 کې حساب کو، نو په دې کې چې کوم د 50 پیسې ایډ شوي او مخکې چې کوم 850 وي، نو د 850 خو زموږ څه قیمت و د دغه، وایي چې سره کم 50 ایډ شوي، نو دا شوي 900 او د 900 ته پرایس وي، یعنی دغه کاست، دغه قیمت او پلس پرافیټ ته پرایس وایي. نو زما امید دی چې تاسو به دا یاد شوي وي. رایټ. د ریټ هم مطلب دی قیمت، خو د ریټ نه کم قیمت مراد دی. ریټ د یو چیز پر یونټ قیمت ته ریټ وایي، یعنی د یو چیز پر یونټ قیمت ته ریټ وایي. لکه څنګه فار ایگزامپل زه تاسو له دې ټولو یو کمباینلی یو ایگزامپل در کوم، نو تاسو پې ډېر په اسانه سره پوه شئ. فار ایگزامپل ته یو دکاندار هم دغه سیم ایگزامپل واله. فار ایگزامپل تا ته یو فون پرېوتو په 10,000 باندې، جسټ ایگزامپل دی ستاسو د پوهې لپاره، او تا راوړه 15 دانې، نو د دې
ټولو قیمت شو د دې 15 دانو قیمت شو 10 پنځه 50 یعنی 50,000 روپۍ باندې دا 15 فون واغسته 15 سمارټ فون. نو اوس ته په خپل دکان کې دغه خرڅې نو ته خو به بیرته دغه په دغه 10,000 باندې نه ورکې ځکه چې تا د ګټې لپاره راوړي دي نو ته به د خپل ګټې د خپل ذهن مطابق دغه ځای نه چې کومه ګټه وي هغه به ته ترلاسه کړې. فار ایگزامپل تا اخیسته په 10,000 باندې تا خرڅ کو په 11,000 باندې یعنی ستا 1,000 پرافیټ وشو. نو اوس راځي دې ته ګورو په دې کې اوس تاسو ټولو کاست پرایس د ریټ مسله حل شي. لکه فار ایگزامپل تا 15 سمارټ فون واغسته تا ته یو سمارټ فون په 10,000 باندې پریوتو نو دې ټولې چې کم کوست شو کم قیمت شو نو دا زمونږ سره رالی 50,000 یعنی 15 فون وو او 10,000 روپۍ باندې یو فون وو نو دې چې زمونږ سره ټوټل کم قیمت شو دا شو 50,000 او دغه 50,000 ته کوست وي یعنی دا 50,000 چې تاسو کم دی دا کوست دی. او دغه شانتي مخکې چې کوم اگزامپل موږ تاسو ته درکو په دې کې چې تا دغه 10,000 والا فون په 11,000 باندې خرڅ کو نو تا پکې دا 1,000 ګټه وکړه 1,000 د پکې پرافیټ وکړو نو دغه 10,000 او 1,000 چې موږ ملاو کو یعنی دغه پرافیټ ور سره ملاو کو نو دې ته پرایس وای. پرایس یعنی دا هغه قیمت دی په کوم کې چې زموږ سره لږ ډیر بچت کیږي یعنی په دې کې زموږ سره بچت کیږي نو دغه ته پرایس وای دغه قیمت ته. او څنګه چې مخکې موږ ویل چې تا 15 فون واغسته د هر یو قیمت دی 10,000 د دې کمباینلی چې کوم قیمت شو کاست شو هغه زموږ سره شو 50,000 نو اوس چې تا کوم فون واغستو تا یو فون اغیستی ځان له په 10,000 نو د یو فون چې کوم قیمت دی ځان له نو دغه ته ریټ وایي یعنی ته ویلی شي چې د یو فون زما سره ریټ دی 10,000 ځکه چې تا یو فون اغیسته په 10,000 بل هم په 10,000 اغیسته ټول دی په 10,000 اغیستی دي 15 فون دي نو دې ستاسو چې کوم قیمت شو دا شو ټوټل ستا سره شو 50,000 او دې 50,000 ته دا قیمت ته کمباینلی کوست وای او دا کم ګټه چې کې به وروسته تا وکړه کم 1,000 روپۍ پلس چې کې تا کم ایډ کړه نو دغه ته پرایس وای یعنی دغه چې کوم قیمت دی دا پرایس دی. او دریم دا کم چې فون دی چې کوم ځان له قیمت دی دغه ته ریټ وای. نو زما امید دی چې تاسو به ډیر ښه یاد شوي وي خو بیا هم که چېرې ستاسو څه شک مک وي نو راځئ زه تاسو ته د دې یو شارټ او سویټ سمري در کوم. اول له ټول نه مخکې موږ ویل چې کاست د پرایس او د ریټ د درې واړو یو مطلب دی قیمت یعنی درې واړه وایي قیمت ته خو دې په منځ کې ډیفرنس دی. نو د کاست مطلب دی د یو چیز ټوټل چې کوم قیمت دی دغه ته کاست وایي. پرایس د یو چیز چې کوم قیمت دی یعنی کوم چې کاست دی او ورسره چې څه کم پرافیټ اډ شي نو دغه ته پرایس وایي. ریټ د ریټ هم مطلب دی قیمت او چې کله د یو چیز کم ځان له قیمت وي نو دغه ته ریټ وایي یعنی فر یونټ چې کوم قیمت وي د یو چیز دغه ته ریټ وایي. نو زما امید دی چې ستاسو به دا ډیر ښه یاد شوي وي ځکه چې زمونږ مقصد زمونږ هدف دا دی چې کله هم تاسو زمونږ دغه د بورډ وینئ دا کم تمرین چې په باندې موږ تاسو ته کوم لیکل کې وي نو تاسو هغه لیکل وګورئ نو ستاسو په ذهن کې دا اډ راشي چې ماته د دې پلاني چیز د یادولو ضرورت دی یعنی انګلیش پښتو کې یادولې ماته ضرورت دی. نو تاسو ځکه په دې ویډیو باندې کلیک کوئ او تاسو چې په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ نو دا بیا زموږ ذمهواري ده چې تاسو ته دا هر څه داسې وښایو چې ستاسو په ذهن کې کینو یعنی بالکل چې درته اساني کو ستاسو یاد شي. نو زمونږ ذمهواري وه ویډیو جوړول په دې محنت کول دې دپاره چې کوم خواري وه هغه موږ وکړه نو اوس تاسو کار دی کتل. نو زما امید دی چې تاسو به تر اخره پورې کتي وي. او بل زه غواړم چې تاسو سره یو ضروري خبره هم شیر کړم او الحمدلله کوم چې د آرټس زموږ کوم کورس نو هغه هم کمپلیټ شو. که چېرې تاسو غواړئ او ستاسو خواهش وي چې تاسو لاړ شئ په فارن کنټریز کې سټډي وکئ یا د ورک فارمټ دپاره لاړ شئ نو تاسو زموږ سره په دغه واتساپ نمبر باندې کنټیکټ کولی شئ. آیلټس د دې کورس تاسو ته څه فایده ده؟ آیلټس دا هغه کورس دی کوم چې تقریبا هر یو سټوډنټ ته پکار دی چې دې کورس نه فایده والي ځکه چې په دې په مدد سره هغه مختلف قسمه کنټریز ته تللی شي د سټډي پرپز دپاره. او که چېرې هم ستاسو خواهش وي خواهشمنې وي او ستاسو ارمان وي چې لاړ شئ بهر ملکونو کې سټډي وکئ د های ایجوکیشن دپاره د های تعلیم حاصلولو دپاره مختلف قسمه کنټریز ته تلل غواړئ یو کې ته کینیډا ته نیوزیلینډ ته اسټریلیا ته مختلف قسمه کنټریز ته نو تاسو بیا زموږ سره دغه واتساپ کنټیکټ نمبر باندې رابطه کولی شئ او موږ به تاسو ته کوم کمپلیټ کورس چې دی دا به تاسو ته اپلای کړو
او د دغه کورس په مدد سره به تاسو ته دا پته ولګي چې آیلټس ټیسټ څه ته وایي. آیلټس ټیسټ دا کنډکټ کیږي څنګه او د آیل ټیسټ دا څومره ټیم وي، د آیل ټیسټ دا به موږ څنګه ورکو. دې ټول ټیکس اینډ ټریپس موږ تاسو ته په دې کورس کې ښودلي دي. که چېرې ستاسو خواهش وي نو تاسو زموږ سره په دغه کانټیکټ نمبر باندې په واتساپ د لارې رابطه کولی شئ. نو زموږ سپورټ ټیم به تاسو ته پوره ګایډ لاین درکړي.